اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې ما تاسو ته په ریفریش منو کې تر ګیجټس پورې دغه ټول اپشنان ما تاسو درښولي وو. نو خو دا دی چې تاسو دغه اپشنان هم زده کړي وي. نو اوس راځو پرسونلایز ته له پرسونلایز څخه شروع کوو. نو کله چې ګوره تاسو په پرسونلایز باندې کلیک وکړئ نو بیا موږ سره دا رقم شکل راځي. ګوره په دې کې دا ټوټل تیمزونه دي. دلته تاسو د کمپیوټر تیمز ور بدلولی شئ. ګوره تیمز وای وچېشته او تیمز په کمپیوټر باندې څه تبدیلي راولي. که چیرې تاسو ګوره د کمپیوټر تیمز ور بدل کړئ نو په دې کې د بیکګراوند هم بدلیږي، ساوند هم بدلیږي، آیکنان هم بدلیږي، ټیکس هم بدلیږي، A to Z د کمپیوټر ټول شان بدلیږي. اوس ګوره دا ټول تیمزونه دي. هر تیمز مو خوښ سمپل په هغه تیمز باندې کلیک وکړئ. ګوره تاسو کتلی سئ چې د دې ټاسک بار کلر بدل سو، آیکنان سره واوښتو، ټیکس واوښته، یعنی تیمز چې ده د کمپیوټر ټوټل شان ور بدلوي. نو دا ټوټل تیمزونه دي. هر تیمز مو خوښ تاسو هغه تیمز په لګولی سئ. نو بیا راځو ګوره په دې کې ډیسکټاپ بیکګراوند ته. په ډیسکټاپ بیکګراوند څخه کله هم تاسو کلیک وکړئ تاسو د ډیسکټاپ بیکګراوند ور بدلولی سئ. یعنی دلته ګوره دغه تصویر بدلولی سئ. هر تصویر سم په دروي هغه تصویر تاسو په درولی سئ. سمپل ګوره دا تصویر مو خوښ، هر تصویر مو خوښ سمپل په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. هغه تصویران ګوره تاسو دلته په درولی سئ. تاسو کتلی سئ ګوره دا ټول تصویران دي. نو هر تصویر مو خوښ په هغه تصویر باندې کلیک کوئ هغه تصویر به په درېږي. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې ټوله تصویران په ودروئ، ګوره په دې کې بیخي زیات تصویران دي. زه غواړم دا ټول تصویران په ودروم. ګوره دلته موږ سره یو اپشن راځي سلیکټ آل. په دې سلیکټ آل باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سلیکټ آل کلیک وکړئ ګوره تاسو کتلی سئ چې ټول تصویران سلیکټ سو، منتخب سو. نو اوس په دې ګوره وایي چینج پکچر ایوری، یعنی هر تصویر دې څو ټایم بعد بدل سي. کم سے کم 10 سکند ورکوی سئ، زیات سے زیات 1 ډے یوه ورځ ورکوی سئ. زه ورته 10 سکنډه بعد باید بل تصویر راسي. نو په دې کې به له دغه اپشن سم صحیح نشان ختم کړئ. د دې فایده دا ده بیا که چیرې ستاسو موبایل په چارج کې و نه به بدلېږي، که په چارج کې نه و بدلېږي. له دې څخه به ټیک مارک ختم کړئ بیا که هر رقم وبدلېږي به. نو سیو چینجز باندې ما کلیک وکړئ. ګوره تاسو کتلی سئ سپیلاله دا تصویر ده. اوس یې څنګه 10 سکنډه پوره سي دستي به بل تصویر په ډیسکټاپ باندې ولګېږي را به سي. نو ګوره تاسو کتلی سئ بل تصویر راغلی دغه رقم 10 سکنډه بعد به تصویر بدلېږي. نو راځو بیرته پرسونلایز ته. نو په دې کې بیا راځو ډیسکټاپ بیکګراوند ته. دلته خو تاسو ټایم ورکولی سئ. په دې کې دا بل اپشن څه ده شفل. د دې اپشن کار چې ده ګوره اوس ګوره اول دا تصویر ده، بیا دا تصویر ده، بیا دا تصویر ده. اوس په دې صحیح نشان لګېدلی دی. اوس په ترتیب نه راځي. اول به دا تصویر راځي، بیا به دا، بیا به دا. معلوم یې نه ده کار ګډوډ راځي. که له دې څه ټیک مارک ختم کړئ سیو دې کړئ بیا په ترتیب راځي. اول دویم دریم دا رقم په ترتیب راځي. نو کوم یو په دروي سمپل ګوره دلته بیا کلیر ال بټن په دې کلیک وکړئ، په هغه تصویر کلیک وکړئ، هغه تصویر به په ودرېږي. کوم ټول په درول سلیکټ ال باندې کلیک وکړئ. نو بیا راځو ګوره پکچر لوکیشن په دې کلم تاسو کلیک وکړئ. اوس په دې کې راځي پکچر لایبرري. دې ته فولډران ویلی سئ. په دې کې تقریبا په هر فولډر کې 15 تصویران وي. نو ګوره دا تصویران راغله. اوس په دې کې مې یو تصویر په دروي په هغه تصویر کلیک وکړئ، ټول هم په درول سلیکټ ال کې دلته ټیم ورکړئ، سیو یې کړئ پسې. دغه رقم ګوره ټاپ ریټډ فوټوز کې موږ سره یو فولډر د په دې کې تصویران پراته دي. بیا په دې کې راځي سولیډ کلرز. په سولیډ کلرز کې تاسو ساده رنګونه هم په ډیسکټاپ باندې درولی سئ، په بیکګراوند یې درولی سئ. نو ګوره هر رنګ چې مو خوښ و هغه رنګ تاسو دلته په درولی سئ. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې خپله دې ته رنګ جوړ کړئ سمپله ګوره بیا له موږ سره فولډر د یو اپشن د مور، په دې مور بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په مور کلیک وکړئ ګوره دلته دا له موږ سره نور رنګونه راغله. اوس مثال بلو کلر غواړم، څونه تیز غواړئ څونه خام هغه به وښیئ. اوکې کله چې تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو کتلی سئ چې کوم ډیسکټاپ بیکګراوند څه ده دا ټوټل په شین کلر کې راغلی، یعنی تاسو د خپلې خوښې کلر هم په درولی سئ. نو راځو ډیسکټاپ بیکګراوند ته. بیرته راځو ګوره په دې کې زه راځم وینډوز ډیسکټاپ بیکګراوند ته. او بل ګوره که چیرې تاسو غواړئ اوس خپل تصویران په ودروئ نو بیا سمپله ګوره دلته راځي براوز. په دغه فولډر باندې به تاسو کلیک وکړئ، په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه براوز اپشن کلیک وکړئ نو تاسو ته به د کمپیوټر خلاصې دلته چې اوس هر ځای تاسو خپل تصویران ایښي هغه فولډر تاسو ور وښایاست. ګوره مثال په دې سمپل پکچر کې اوس ما خپل تصویران ایښي، دا فولډر به ور وښایاست. اوکې نو هغه تصویران به دلته راسي. نور هغه طریقه ده کوم ټول په درول سلیکټ ال، کوم یو په دروي کلیر ال. نو دغه رقم بیرته راځم دلته او دا ټوټل ګوره د دغه خپل تصویران دي. او بل ګوره په دې کې تاسو دلته تاسو نور دغه هم ور چینجولی سئ، پوزیشن یې ور بدلولی سئ. دلته نه د پکچر پوزیشن دا اپشن ما پرېښوئ. ګوره دلته پیټ یې غواړئ، هغه کوم تصویر چې د هغه پیټ هم راوستی سئ، سټرچ یې غواړئ، فل سکرین یې غواړئ، هر رقم چې مو غوښتی هغه رقم تاسو دلته دي، یعنې پوزیشن یې هم ور بدلولی سئ. نو دا له موږ سره ډیسکټاپ بیکګراوند. راځو اوس بیرته دا بل اپشن ته وینډو کلر ته. په وینډو کلر کې بیا تاسو د وینډو کلر چینجوئ. ګوره په دې کلم تاسو کلیک وکړئ. دا ټوټل کلرونه دي. ګوره تاسو دلته دا په درولی سئ. وینډو کلر چېرته ته وایي؟ ګوره دې ته وینډو وایي. ګوره یو وینډوز ده، یو وینډو ده. وینډو دې ته وایي او وینډوز هغه ته وایي کوم چې موږ کمپیوټر ته ور انسټالوو. نو دا د وینډو
او د ټاسک بار رنګ ور بدلی. ګوره ما سور کلر کلیک کړئ دلته په ټاسک بار باندې سور کلر ودرېدی او په وینډو باندې سور کلر ودرېدی. انیبل ترانسپیرنسي لدې څه ټیک مارک ختم کړئ. کلر نور هم تیزیږي. کلر انټنسټي ته پس راځو دا مور پل کړئ نور به تیز سي. اوس که چیرې تاسو غواړئ ګوره دا خو مې څو جوړ سوي رنګونه دي. که تاسو غواړئ چې خپل رنګونه په ودروئ بیا شو کلر مکسر ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته ګوره سیچوریشن او برایټنس تاسو سمپل ور پل کړئ. نو اوس ګوره هر کوم کلر چې مو په ټاسک بار او په وینډو باندې دروئ هغه تاسو درولی سي. ګوره ما ریډ کلر په ودروئ سور کلر په ودروئ. اوس هر شی تاسو خلاصوئ فولډر خلاصوئ پروګرام خلاصوئ ویډیو خلاصوئ. نو دغه رقم ګوره هغه کلر به د وینډو او د ټاسک بار کلر به سور کلر وي. نو بیا راځو ګوره په دې کې دا موږ سره دویم اپشن موږ سونډز ته راځو. کله چې تاسو په سونډز باندې کلیک وکړئ په دې ګوره فلحال دا یو اپشن درښیم پلی وینډو سټارټ اپ سونډ. ګوره کله چې اول کمپیوټر سټارټ سي غږ کوي. که چیرې تاسو غواړئ چې هغه د کمپیوټر سټارټینګ سونډ د خلاصېدو سونډ ور بند کړئ له دې ټیک مارک ختم کړئ اپلای کړئ. بس کله هم کمپیوټر سټارټ سي غږ به نه کوي او کوم ټیک مارک په ولګوئ بیا به غږ کوي. راځو سکرین سیور ته. دا په موبایلانو کې هم راځي. مثال 1 منټ یا 2 منټ زه په کمپیوټر کار نه ولرم په سکرین باندې یا تصویران راسي یا د خط راسي د کې مختلف شان تصویر کولی سي. دې ته سکرین سیور وایي. نو په دې ګوره اول اپشن دا نن که د شی به هم نه راځي. یعنې که 1 غنټه ته په کمپیوټر کار نه ولرې موس کیبورډ ته لاس نه ورلې سکرین به دغه وچ ولاړي. نو په دې کې راځو اوس دویم یې د ګولډ پیش. که چیرې تاسو په ګولډ پیش باندې کلیک وکړئ داسې مثال ګوره دلته تاسو ټایم دلته ورکولی سي. ګوره ویټ 1 منټ. اوس که زه چیرې 1 منټ په موس او کیبورډ کار نه ولرم یعنې په کمپیوټر کار نه ولرم په سکرین باندې به دستي ګوره دغه مایان راسي. زه پریویو کې تاسو صرف کتلی سئ دغه مایان به راسي. ګوره بیا به دا رقم کېږي او کوم چیرې مازې موس وښوروئ دغه به بیرته ختمیږي. نو دا ول موږ سره ګولډ پیش. نو بیا راځو ګوره په دې کې دا مختلف ټول سټایلونه دي. 3D ټیکس کله تاسو کلیک وکړئ ګوره په 3D ټیکس تاسو دغه سټایل په درولی سي. په پریویو کې تاسو خالي کتلی سئ. ګوره وینډو 7 د وینډو 7 به لیکل سوی دا رقم به راګرځي. نو راځو بیا سټینګ ته. ګوره کله چې تاسو په سټینګ باندې کلیک وکړئ په دې کې راځي اوله ټایم که چیرې ټایم والی بیا به د هغه وینډو 7 په ځای کمپیوټر کې هر څو بجې هغه بجې به راسي دا رقم به ګرځي. راځو بیا سټینګ ته. ګوره په دې کې راځو کسټم ټیکس ته. کله چې تاسو په کسټم ټیکس کلیک وکړئ دلته هر شی تاسو کې ولیکئ هغه راځي. ګوره ما ریمل خیل کې ولیکئ اوکې مې کوئ. نو ګوره تاسو کتلی سئ هغه رالی. یعنې هر شی چې مو خوښ و هغه تاسو دلته کې لیکلی سئ. ریزولوشن یې صفایي ته وایي. های که مو کوئ صفا به وي لو که مو کوئ د لیبه خف. سایز سمال که مو کوئ کوچنی به وي. لارج که مو کوئ ګوره ما سمال کوي اوس زه ورګورم ګوره کوچنی سو. بیرته که مو غټوئ لارج به کوي بیرته به غټ سي. بیا روټیشن سپیډ ګوره اوس دی راګرځي دی سلو سلو راګرځي. ورته مې یاد دی تیز تیز راګرځي. فاسټ اوس ګوره تیز تیز به راګرځي. ګوره تاسو خپله کتلی سئ چې اوس دا تیز تیز راګرځي. بیا راځو ګوره دا بیرته زه درمیانه کومه. راځو چوز پونډ ته. په پونډ کې تاسو دلته سټایل ور بدلولی سئ. کوم خط تاسو لیکلی ده هغه کوم په هر سټایل کې په دروئ هغه سټایل کې تاسو بدلولی سئ. ریګولر مین سیده به وي سمپل به وي اوبلیک ایټالیک به وي کوژ به وي بولډ فنډ به وي بولډ اوبلیک هم به پنډ هم به کوژ هر سټایل چې مو خوښ اوکې اوکې. اوس ګوره هغه کوم نوم چې موږ لیکلی ګوره هغه هم په هغه فنډ سټایل کې راغلی. بیا راځو سټینګ ته. ګوره په دې کې د روټیشن ټایپ دا بیا سټایلونه دي. نن که دې کوئ ګوره مخ ته راڅرخې دی اوس به سمپل یې ور دورې ولاړ سي بیا به دورې ولاړ سي. بیا سټینګ ته راځو. په دې کې سپین که دې کوئ راڅرخي به لکه څنګه چې مخ ته یعنې دا سټایلونه دي. سیسا که دې کوئ په بل سټایل کې به وي په بل سټایل کې به وي. نو هر سټایل چې مو خوښ هغه سټایل دلته تاسو په درولی سي. بیا راځو ګوره سولیډ کلر کسټم کلر چوز کلر. دلته تاسو رنګ په درولی سئ. هغه کوم خط تاسو لیکلی دی هغه ته ما رقم رنګ ورکوئ هغه رنګ ور وښایاست. ګوره اوس کوم نوم چې ده هغه هم په ګرین کلر کې رالی. نو دا له موږ سره سولیډ کلر او کسټم کلر. بیا راځو ګوره په دې کې ټیکسچر کسټم ټیکسچر. دلته بیا تاسو په خپله رنګ ورته جوړوئ. یعنې کوم نوم چې تاسو لیکلی ده هغه ته تاسو 6 رقمه رنګونه ورکولی سئ خو هغه رنګونه به یې وارې تاسو ورته جوړوئ. هغه رنګونه به تاسو په پینټ کې ورته جوړوئ. ګوره پینټ زه مخ درته وایم فلحال زه صرف سر در خلاصوم. زه راځم دلته پینټ خلاصوم. په پینټ کې زه فلحال 3 رقمه رنګونه جوړوم. ریکټینګل ما راواخیستی نو 1 کلر 2 کلره 3 4 زه مثال دا 4 کلره خط ورکوم. زه رالم سمپل به دا کلیک کړم ریډ سو یلو سو ګرین سو او بلو سو. لاندې زه دا بل ګرین سو ورکوم. سمپل وګوره دا به راسي دا به تاسو بیا لازمي په بي ام پي کې ووایئ. دغه اپشنان زه مخته درته وایم پینټ مخته کار ده. فلحال زه صرف تاسو ته هغه اپشنان درښیم. نو په بي ام پي کې به یې څه وکړئ په ډیسکټاپ باندې اوس به راسي ګوره ټیکسچر کسټم ټیکسچر چوز ټیکسچر. ګوره هغه رنګینه تصویر موږ په ډیسکټاپ سیو کړی و. نو سمپل به ګوره تاسو راسي دغه تصویر به دلته ور وښیاست اوکې به یې کوي. اوس ګوره تاسو خپله کتلی سئ چې کوم نوم چې موږ لیکلي وو کوم رنګونه چې موږ هلته جوړ کړو هغه ټول رنګونه په دې باندې اپلای سو ولګېدل.
دغه رقم ګور راځو په دې کې دا بل اپشن ته ریفلیکشن ته. اوس ګوره رنګونه چې دي دا ولاړ دي دا خو شوري نه زه ورته م یا رنګونه دي چې وشوري بیا به راسې ریفلیکشن ته کسټم ریفلیکشن ته چوز ریفلیکشن ته. نو سمپله دا کلر وښیاست ګوره اوس کوم رنګونه چې دي هغه رنګونه پوزیشن کې بدلی ځای بدلی واري یوې خوا ته ولاړ سي بیا بلې خوا ته ولاړ سي. نو بیا راځو ګوره په دې کې اخري اپشن ده شو سپیکولر هایلایټس. د دې اپشن بیا کار دا ده که چېرې تاسو له دې سټیک مارک ختم کوئ دا له دې سره یو رقم سپینه آوټلاین راځي تور آوټلاین ورسره راځي هغه ختموي. نو دا له موږ سره تر سکرین سیوره پورې نن صحیح ده تاسو باید د دې پریکټیس در وکړئ. نو دا ټوټل ګوره سټایلونه دي په دې کې بل سټایل هم په درولی سي ګوره دا خو اوس موږ 3D ټیکس وو د دې بعده بلینک مو کوي تکه توره شپه به یې ببلز که مې والو بیا به 1 منټ بعده په سکرین باندې دغه ببلز راسي بلبلې به راسي دغه هم په دروئ بل سټایل هم په دروئ ټول سټایلونه تاسو دلته په درولی سي. سافټ شاین خپل تصویرونه په درول ګوره دلته فوټوز ده فوټوز به کلیک وکړئ سټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ په براوز باندې به کلیک وکړئ لکه څنګه چې مخته ما درښولی اوس ګوره دلته تاسو خپل تصویران در وښیاست په هر فولډر کې چې خپل تصویران ایښي دي هغه ور وښیاست سلایډ شو سپیډ څنګه دی اوړي سلو میډیم فاسټ هغه به ور وښیاست سیو به کوئ بیا به هغه تصویران زر زر بدلیږي. نو سمپل بیا په دې اپلای بټن باندې به کلیک وکړئ نو بیا کله هم 1 منټ پریس یې په سکرین باندې که تاسو هر سټایل درولی وي هغه سټایل به راسي. نو تر دې باید تاسو پریکټیس در وکړئ 2-3 واره دا ویډیو وګورئ او بیا خپله پریکټیس وکړئ نو انشاءالله ډېر زر به مو سر په خلاص. نو تر بل ویډیو راکړئ اجازت د خدای په امان.